قسم په خدای دی چې زه د پاکستان ته ګورم نو ما ته بني اسرائیل را یاد شي. په بني اسرائیلو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو. کله به پې ملخان راله، ملخ خو پېژنئ که نه، کله به پې ملخان راله، کله به پې چنډخان راله. روټۍ به چې تالي کې داسې کېښوه غړپ درې څلور چنډخانو به پکې راټوپ، روټۍ به نه شوه. کله به پې دا عذاب راغی چې روټۍ به یې داسې ماته کړه، هغې نه به وینې او زوې به یې دی، هغه به یې نه شوه خوړی. هره ورځ به پې نوی نوی عذاب نازلېدو، هره ورځ. دا نن عذاب به چې په کوم نازل شو د دې مزه به یې لا د خولې نه تېره نه وه چې سبا به پې بل راغی، بله ورځ به چې هغه مزه به یې لا ختمه نه وه چې پې بل به راغی. 40 کاله بني اسرائیل په دې قهر، بیا په تیه میدان کې 40 کاله پریشان ولاړو. هر طرف ته به چې د وتو اراده وکړه، روان به شو، مزل به یې وکړو چې سهار به شو چې کوم ځای نه به روانو بیا به هم ملته 40 کاله په دې قهر اخته و. نو زه چې د پاکستان ته ګورم ما ته د بني اسرائیلو عذاب نه چې هره ورځ په دې ملک نوی نوی عذاب نازلېږي. هر سړی په مختلف شکلونو کې خدای رانیولی دی. هر سړی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د پولیس په شکل کې رانیولی، څوک یې د عدالت په شکل کې رانیولی، څوک یې د تاڼۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د مزدوري نشته په هغې شکل کې رانیولی، چا نه لور چا تختولی ده په دې شکل کې رانیولی، چا نه ښځې چا تختولی دي، ښځې په دې شکل کې رانیولي. هر سړی چې ګورې په مختلف شکل کې خدای رانیولی. د چا اولاد داسې دی چې ورته ګوري ړې خولې نه بار وځي، څوک په دې شکل کې خدای رانیولی. نو عزیزانو شته غشي ته وایي. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به وخورې په زړه توګیره. راښکلی غشی درته اسرائیل علیه السلام نیولی، راښکلی. بس خو چې حکم وشي تاک په دې سینه درننه باسي ختم. پلانې عمل شو، و پرون لیدلی و، په شپې په هارډ اټیک وشو، بس مړ شو. هلکه ډاکټران وی ډاکټر چې خبرېدو هغه نه بیا ساوت یې. د ډاکټرانو ته زه یم چې ډېر نیغ مه ګرځئ، داسې په هسپتال کې روان، ورسره د شمشتای هم رواني. پوه شوې؟ شمشتای پېژنئ؟ هسپتالونو کې ګورئ که نه، ته به چې دا دی پې ورغی روحونه ورسره دي او په چا کې به ورواچي ژوندی به مولانا روم ته چا وې ناجوړه ویلې علاج، هغه وی زما قضا راغلې ده. وی ولې؟ وی چو قضا آیت طبیب ابله شود، چو قضا آیت طبیب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. چې وخت پوره شي ډاکټر قمقل شي، ناپوه شي، پوهېږي نه چې د کوم پرزې کار پرېښو. اسقضا اسکنجبی صفرافیو، اسقضا اسکنجبی صفرافیو، روغن بادام خشکی میں نمود. قضا راشي وروا صفرا به نور زیاتی نور، روغن بادام سر نه خشکی لري کوي چې قضا راشي ته په بوتلونو په سر ورواړوه هغه خشکی نور زیاتی. تاسو خیال را تاسو وګورئ، که تاسو خیال وکئ چې د آدم علیه السلام نه واله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسمه قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی. سلیمان علیه السلام اراده څه وکړه؟ اوس که مونږه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې، نو هغوی به څه چل کولی؟ اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوئ، سپینګیري شوئ، دا مو په ایمان ووایئ چې چېرته اورېدلي دي
چې کوم یو مسلمان بادشاہ چې د کافر بادشاہ له د اسلام دعوت ورکړي دي اوریدلی دای کړی دي تجارتی معاهده زبطانه وصله علم ستاو زما معاهده ده زبطانه جازون علم ستاو زما معاهده زبطانه غنم علم ستاو زما معاهده ده وغیرہ وغیرہ لیکن زب حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه دا چانه دي تر اوسه پورې او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي توپ او ټینکونه نه دي اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استوله او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته کافر ته به السلام علیکم نه وي خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاغه چای چې څوک اتباع د هدایت نو ظالم خلاص شو قیصر روم په پوم نشو مطلب دا چې سلام په ما چول نو که تاسو ته کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکه یاد کړئ السلام علیکم به ورته نه وي سلیمان علیہ السلام خیال کړي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی څه ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایی نه کوي او نه زور ازمایی کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکای ته سجده کولو ته ځو سجده ورته کوو د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلیکټن ته یا صدر نکسن ته یا ایزنهاور ته یا پلان ډینګ سمره چې تیر شوی دي ورته لیکلی چې انه من فلان الله تعالی علی واتونی مسلمین پاکستان تراشه مسلمان شه او به کی دا جرأت دا زمونږ تیزن چې دي دا جرأت به وکړي ایمان دیته وای غیرت دیته وای غورز اخبار کې لیکلیو چې کویټه کې په تبلیغی جماعت والا پیدا روانو حمله په شوې دا او زخمیان کړي دي پولیس ورته راغلی چې راپورټ وکړي هغه ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والیو دا د خدای هدایت ورته وکړي پنجاب کې خلک ورته بسترې بار لړی کې دی لار شي بار په کوسو کې کینی بدا سي ناستي خپل بسترې لکه ملنګان چې دا ډېر ګران کار دی د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه خط بوري څوک نه ډاک سیستم شتا نه غا ټیلیکس سیستم شتا ایس نشتا خط بسو کړی سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وای چې متوي وړي دا خط بته وړي څوک چې د خدای شي هغه ته د ډاکخانو ضرورت نه دا غي ډاګیتو مارغان کوي دا خط ولی کلو هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو اول وته شهر سبا ته چلاړو کمرې بند وې دا دننه په تخت پرتاوه او دوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یوړو پسینه ورته غلې غوندې کېخو مارغه ول بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشا کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري دا چې را پاسې دا چې دا خط وکړو هدهد لاړو چې فورا په کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی ته سلیمان علیہ السلام د طرف نه څنګه چلو کو جرنیلان ورته سوي وای جی جنگ کو اٹیک کو زکه چې د جرنیل خو مزاج جنگي کنه اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی دا شکر دی
دا غي مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي دې شرم توسو شرمې دلو اوس فوج او د سکول ماستران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګي او بیا چې د مردم شماري کی اوس هغه کاغذ چې در کې دله په پويږي بمنا غسل خانه در کرا سمر دی او ټټای در کرا سمر دی او غلسو زلکه او خزه در کرا سمر دی او پاسپورت دشتاو کنيشتاو وسله شتاو کنيشتاو موټر شتاو کنيشتاو ډرایور شتاو کنيشتاو ډرایور لایسنس شتاو کنيشتاو هغه د ډرایور د لایسنس پښتنه ستا کار هغه د پاره خو ټریفیک محکمه ده په چوکونو باندې ولاړی چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني نو ستا کار د فارم او په فارم به بیا فوټو لګیو کدا دې سم ډک نکړو نو درې میاشتې قید یا 15000 روپۍ جرم اوس خلکو پسې ګرځي چې دې کیولې کو ته موږ به پوېږو نه د خو ګورئ دا چا کړی دا باري منډیټ چې تاسو چاله ورکړې ده دا دغه پروګرامونه دي کنه ٹھیک ده نو دا باري منډیټ هغه له چا ورکړي په دې قوم ورکړي ده دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تبا کوي اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علی السلام طوفان چې واقعي خلک تبا کړي په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی سونه خلک په کوټه کې مړ شو سونه په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې ته وګورځي دلته بل ورځ دې بلا مړی ماشومان کوټې نه وته کوټه راکېناست ماشومان داسې ناستي او کوټې پریوت او ورته ګور اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک ارڅ کولی د نوح علی السلام طوفان یو قصه چې تاسو باورې ده بل ورځ باران کې الله درته پسترګو وخود چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کول شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي په کابل کې په زلزلو باندې نه الله زره کسان وجلې شم نو زه په یو ګرچ سره ټول پاکستان نشم تبا کوله خلاصيږي به کم ځای تخته به کم ځای قران کې خدای پاک وایي کنه وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا اے پیریانو بنی آدمو کتا سو غواړی تخته د غواړی نو اوزید الله د اسمانونو او د الله د زمکونه اوزید فانفذوا اوزید لا تنفذون الا بسلطان وته چرته خلاصې دې کم دې تبداوي چې زیات نه زیات خمر بشو کمر شه بیا به څوک خلاصي کمر شه یو سره چې مړ کېده وصیت وکړ چې زمړ شمنه ما اوس وځوي او غیره می په هوا کې باج کوي وی چې د خدای تاړو پیش نشم ما سکړی دي چې د خدای نه ځان خلاصوم چې مړ شو ځامنو امدا چل ور سره وکړ غیره په هوا کې والو زلو سره په بو کې وروړیا وکړ څنګه راځي قران کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې د اډو کې به بیا را جمع نه کوم ستاده خیال دی چې به خلاص شوم ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستا اډو کې به بیا را جمع نه کوم بلا قادرین على ان نسوي بنانا الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې په دې ګوتو کې دا نړۍ کرخم رانه لاندې باندې نشي دا څه به بیا مرکب کم او جوړ به کم او ځان ته به پیش ته جوړ کړای چای چې دی وران کم او بیا به نشم جوړولې جوړ کړای چای تاسو خیال را نو زما عزیزانو دا مو آیا چې مر بشم ګینه اخلاص بشم الله دې امان را قسم په خدای دې چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا غراسه مې بالکل ربېللې ده چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا رومبای شپه چې ده د رومبای شپه ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایس د رومبای شپه خخدي کی لکه یو بزرګ وایي چې خپل چې دی واخلي یلتا دی کېږدي خدای سنبال کا بیا درنه لیږدي
پلچې دی واخلی التا دی کیگ دی خود سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان کے توتیان فنا شو لاڑ ارمان کی سترگی میں نم کا پہر زمان کی ترا پا یاد یدے بابا کڑا چہا غس شو ورطا نگاہ کڑا ترا پا یاد یدے بابا کڑا چہا غس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لاردا کاروان تیریگی سہر سبا دے بلبل چغیگی مرگ دے پسر دے میرا فقیرا شتے بے اخرے پزڑتو گیر شتے پی جنے دا شتی نا چتے جوڑ کو جا خویم کنا چه تاسو دا دے قابل یہ چه دا فوجم پا کسو کی گئی دا دے قابل یہ